حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی کفضل القمر علی سائر الکواکب لکه د سپوږمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده ځکه دا د دین اسلام محافظین دي دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي دا د دین اسلام چوکیداران دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی و یو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم زده کی د احادیث مبارکه علم زده کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الله تبارک وتعالی دې انسان ته وایي و عزت د علم په لار باندې او ما درته د جنت لار اسانه کړه د جنت په دروازو باندې داخل شه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم انسان چې د علم د زده کولو دپاره د کور نه ووتو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي ای فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپلې وزرې خورې کوي بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د دې انسان دپاره په اسمان کې فرشتې په هوا کې مارغان په سړو کې میږیان او په اوبو کې میان د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي فرشتې وایي میان وایي میږیان وایي مارغان وایي الله دا انسان ستا د کتاب د زده کولو دپاره د کور نه روان شو الله ته ورته مغفرت